د صحابانو د ایمان د داستان شلمه برخه. د صحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د صحابانو د ایمان داستان د شلمې برخې محترم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله یاست او په خپلو کارونو کې به بریالي او کامیاب یاست. محترم اوریدونکو، موږ په تېره 19مه برخه کې دا واورېدل چې عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه چې کله ابوالقدس ته ولاړ، هلته جنګ ونښت، چون هلته ډېر زیات رومیان راټول شوي ول او حتی د ابوالقدس د ښاریانو هم تورې راواخیستې، له دوی سره په جګړه کې بوخت شول. دا په داسې حال کې و چې هغوی بیخي زیات ول. عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه او نورو اسلامي جنګیالیو یو بیخي له ژونده تمه وختل او دوی دا باور شو چې نور نو ښایي موږ دلته شهیدان شو. په دې حال کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته خبر راورسېده او هغه له 4,000 اسلامي سپیهیانو سره حرکت وکړ او هلته ورورسېد. مسلمانانو چې کله اسلامي بیرغ ولید او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه غږ یې تر غوږ شو، داسې معلومېدل لکه یو سترې څپو چې اخیستې وي او بیا نجات ترلاسه کړي. دوی هم د تکبیر او تهلیل په چیغو سره د مرستندویو مسلمانانو هرکلی وکړ او د دوی غږونه داسې انګازه کوله لکه سخته تنا او یا توپاني باد چې وي. له دې سره خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او ورسره مسلمانانو پر دښمن برید وکړ او په رومیانو کې تورې وچلولې. شلمه برخه له همدې ځایه شروع کوو. امیر بن سراقه وایي د خالد حمله دې ته ورته وه لکه زمری چې په رمه ګډ شي. دوی یې یوې او بلې خواته سره جلا کړل. راوی وایي د مسلمانانو پښې مضبوط شوې، د رومیانو پهلوانان هر یو له ځانه دفاع کوله او خالد بن ولید هڅه کوله چې عبدالله بن جعفر ته ځان ورسوي. مسلمانان تر اوسه هم په دې نه پوهېدل چې د دوی لور ته ورتلونکي آسونه د چا دي. ان چې د خالد بن ولید غږ یې واورېد چې ویل: ای مسلمانانو، دښمنان ستاسو پر وړاندې دي، خدای جل جلاله ستاسو مرسته وکړه. وروسته ده او ورسره مسلمانانو برید ښه کړ. واصله بن اسقه وایي موږ له خپلو ځانونو ناهیلي شوي وو. مسلمانان تر اوسه په دې نه پوهېدل چې د دوی لور ته ورتلونکي آسونه د چا دي. ان چې د خالد بن ولید غږ یې واورېد چې ویلې: ای مسلمانانو، دښمنان ستاسو پر وړاندې دي، خدای جل جلاله ستاسو مرسته وکړه. وروسته ده مسلمانانو برید ښه کړ. واصله بن اسقه وایي موږ له خپلو ځانونو ناهیلي شوي وو او هلاکت مو زړه ته ولیدلی وو چې د خدای جل جلاله له لورې مرستندویان راورسېدل. موږ هم له راغلو ورونو سره یو ځای برید وکړ او وایي تیارې له خپلې خیمې نه وې وهلې چې ما خالد بن ولید ولیدی چې بیرغ یې په لاس کې و او مشرکین یې داسې پسې اخیستي وو لکه شپون چې رمه څړځای ته بیایي. مسلمانانو دښمنان وژل، اسیرولې. د حضرت ابوذر غفاري، ضرار بن ازور، مصیب بن نجیب الفزاري دي، شدید عروشي، دوی په یوازې ځان له بشپړو دلګیو سره وجنګېدل. ښه بریدونه یې وکړل، هر لوري ته یې رومیان وژل. ضرار بن ازور عبدالله بن جعفر ته ورغی، ورته ویې کتل، د نوموړي په زغره داسې وینې پرتې وې لکه د اوښ نه. نوموړي ورته وویل: ای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د تره زویه، د خدای جل جلاله ډېر شکر ده، قسم په خدای تا د خپل پلار پور واخیست او خپله تنده دې ماته کړه. عبدالله بن جعفر داسې حال کې چې تیارې خپل لمن خوره کړې وه او یوازې ساه یې ښکارېده، ضرار ونه پیژن او پوښتنه یې وکړه خبرې کوونکی شخص څوک ده؟ ده ورته ویل: زه ضرار یم، د رسول الله ملګری یم. عبدالله ورته ویل: خدای دې زموږ مرستندوی او بهادر ورونه هرکله راولي. دا ضرار جګړه.
عبدالله بن انیس وایي دوی په دې حالت کې سره ولاړو چې خالد او ورسره ملګري ورته راغلل او ویې ویل د خدای جل جلاله شکر ده، خدای دې نیک بدله درکړي. وروسته عبدالله بن جعفر ضرار ته وویل ته باید په دې پوه شې چې د رومیانو پهلوان او ساتندویان د دیر په وړاندې طرابلس د لور او د هغې د شتمنۍ ساتنه کوي. د روم ټول سپاره هلته دي. ای د ازور زویه، آیا له ما سره ګډه حمله نه پرې کوې؟ ضرار ویل هغوی چیرته دي؟ عبدالله ورته ویل ته دوی نه وینې؟ د هغو لور ته یې مخ ور واړاوه. ویې لیدل چې د رومیانو جنرالان او سرتیري عسکر پر دیر راتار شوي او له نجلۍ څخه دفاع تکل لري او ورونه بل سلیبونه لکه اور برېښېدل او لکه د سپینې بند داسې ښکارېدل. ضرار ویل لوی خدای جل جلاله دې هدایت درته وکړي، ته ډېر ښه لارښود یې، ته برید ورباندې وکړه، زه درپسې یم. عبدالله بن جعفر له یوې او ضرار له بل لوري برید ورباندې وکړ. نورو مجاهدینو یې هم ملاتړ وکړ. په رومیانو ورګډ شول، هغوی له ځانه دفاع کوله او ډېر سخت دفاع کوونکي د دوی پوځي جنرالیانو چې د طرابلس واکمن هم وو تر رومیانو مخ ته راوتلی، د اوښ په ډول را روانو او د زمري په څېر غړمبی وو. د کفر چیغې وهلې او په ډاډه زړه د زړورو په څېر بریدونه کول. ضرار د ده لور ته هڅه وکړه او ورسره ونښت. دواړه سیالان سره مخامخ شول. ضرار چې د ده پلنوالی، سخت ګزار، ښه ځان ساتنې او پر ضیم محکموالي ته وکتل، ده هم د ځان ساتنې لار غوره کړه. رومي جنرالان هم ډېر ورسره بیدار وو او ښه زړوره حمله یې پرې وکړه. هر یو ته دا تمه پیدا وه چې خپل سیال به راپرځوي. ضرار او رومي جنرالان سره یوازې شول او تن په تن سیالۍ ته سره خلاص شول. له ضرار سره بل یو مسلمان هم نه و. ضرار د چل ورکولو په منظور د دوی له مخې څخه ووتلی، خو رومي جنرال او ورسره ملګري پر ده د برید کولو په نیت ورپسې راغلل. ضرار چې کله دوی ته وکتل، د داسې ځای په لټه شو چې د آس د تم کولو وړ وي، خو د تیارې په زړه کې د ده په فکر پر آس یو چاوار وکړ. د نوموړي آس نوک وواهه، د یې واچاوه. د بیرته قصد وکړ چې پر آس سپور شي، خو ونه توانېدی. پر خپل ځای ودرېد. تور او ډالې په لاس کې و. له دښمن سره یې په توره مجاهده کوله او د غیرتمنو په ډول یې مقاومت وښود. د ملامتیا ګوته نیول نه پرېښود. رومي جنرال ورته راغی چې کله ده ته رالاند شو، د لرګي وار یې پرې وکړ. ضرار یې له لرګي ځان وژغوری او د زمري په څېر ورټوپ شو. وار یې پرې وکړ. د جنرال آس یې له لاندې خوا وواهه او د شا پښې غبرګې شوې. دوهم ځل یې بیا وار پرې وکړ او د آس سترګه یې ور وایستله. آس پر ځمکه راپرېوت او رومي جنرال ستونی ستاغ ولوېد. نوموړي وس نه درلود چې ولاړ شي، ځکه په زین پورې کلک نښتی و. تر دې وړاندې چې د ده نوکرانو ورورسې ضرار بن ازور یې چالاوه کړه، پر سټ یې وواهه، خو کاري واری نه و او پوره چاره یې پرې ونه شوه. رومي جنرالانو هڅه وکړه چې له ضرار سره لاس واچوي، ځکه په خپل هلاکت یې پوره باور شو. لکه د غونډې په څېر دومره غټ بدن درلود. ضرار راوپرځاوه، پر سینه یې ورسپور شو. له ضرار سره یو یمني چاړه وه، هغه یې له پوښه څخه راوایستله او د خدای جل جلاله دښمن یې په سینه کې وواهه او تر نامه پورې څیرې کړ. د خدای جل جلاله دښمن یې وواژه او روح یې دوزخ ته ورسېد. وروسته ضرار د خدای جل جلاله د دین د ستر دښمن د آس خاوند شو او پرې سپور شو. د تکبیر چیغې یې پیل کړې او پر مشرکینو یې برید وکړ. یو او بل لور ته یې وشړل. ضرار چې کله مشرکین وشړل او بیرته ورڅخه راستنېدی، حضرت عبدالله بن جعفر او ورسره مسلمانانو دیر نیولی و او پرې راتاو، هېڅ شی هم نه دی جنیولی. کله چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د رومیانو له جګړې وزګار شو، تر هغه ستر نهر پورې پر رومیانو پسې ورغلی و. د طرابلس ترمنځ یې شتون درلود، خو رومیانو ته د اوبو ګودرونه معلوم و. ورڅخه پورې وتل. خالد بن ولید ورته ودرېد او بیرته شاته راستون شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ولیدل چې دیر یې نیولی و او یې ستر رومي جنرال یې وژلی و. خلک د غنیمت په راغونډولو پسې تېت شول. په دې بازار کې پرشونه، جامې، خوراکي او غیر خوراکي توکي په دلیو موجود و. واصله بن اسقا وایي موږ سامانونه راجمع کول او پاخه خوراکونه مو خوړل. په دیر کې موجود سپینو زرو لوښي، پردې او نور سامانونه مو راوایستل. د رومي جنرال لور مو راوایستله. 40 نجونې نورې ورسره وې چې ډېرې قیمتي جامې او زیورات او ډېر سامان پر آسونو، قچر او خرو بار ورسره و. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیروان له ستر بري او ډېر غنیمت سره ستانه شول. امام واقدي وایي د دې سریې نسبت 3 اشخاصو ته کېږي: عبدالله بن جعفر،
لومړنی امیر عبدالله بن اونیس د مرستې لپاره مجاهدین رابلونکي خالد بن ولید مرسته کوونکي په دې پیښې کې خالد ته ډېر ستر کړاو او یو زخم هم ورسید. مجاهدین چې کله بیرته ستنېدل، خالد بن ولید د راهب دیر ته راغی او غږ یې پرې وکړ، خو هغه ځواب ورنه کړ. دوباره یې غږ ورباندې وکړ او ویې ښوراوه. هغه مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل څه غواړې زما دی؟ د مسیح علیه السلام په حقیقت قسم وي د دې شنه اسمان څښتن خو به له تا د دې وژل شویو خلکو د وینو پوښتنه وکړي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته ویل څرنګه به خدای جل جلاله پوښتنه راڅخه وکړي؟ موږ خدای جل جلاله له تاسو سره په جنګ او جهاد مامور کړي او پر دې کار یې د ثواب وعده راسره کړي. قسم په خدای جل جلاله که رسول الله له دې ایثار کړی نه وای چې راهبانو ته به څه نه وایو، نو ته به مې په خپله سمعه کې ژوندی نه وې پرېښی، بلکې په بد ډول به مې وژلی وې. راهب نور چوپ شو او ځواب یې ورنه کړ. خالد او ورسره ملګري له ډېر غنیمت سره دمشق ته وکوچېدل. هلته میشت ابو عبیده د دوی تود هرکلی وکړ. پر خالد او عبدالله بن جعفر آفرینونه وویل. خپل ځای ته یې ستون شو. له غنیمت څخه یې 5مه برخه جلا کړه او نور یې پر مجاهدینو تقسیم کړ. ضرار بن ازور ته یې د وژل شوي رومي جنرال اس او د هغه زین څومره سره سپین او جواهر غمي چې پرې پورې وو هغه ټول ورکړل. حضرت ضرار هغه اس خپلې خور خوله ته راوست. راوی وایي وروسته اسیران ابو عبیده ته راوړاندې کړل شول چې په هغه کې یو هم د رومي جنرال نوې ناوې شوي لور هم وه. عبدالله بن جعفر وویل دا ماته راکړه. ابو عبیده وویل له هغه وروسته یې درکوم چې له امیرالمؤمنین څخه اجازه ترلاسه کړم. امیرالمؤمنین ته یې لیک واستاوه. د ابوالقدس له فتحې او عبدالله له غوښتنې خبر کړ. حضرت عمر بن خطاب رضی په جواب کې داسې ورته ولیکل هغه درته ورکړی. عبدالله ورسره بوتله، ډېر وخت ورسره وه، ښه پوخ یې ور زده کړ. وړاندې د دې رومي او فارسي خوراکونه زده و. د یزید د سلطنت تر دورې له نوموړي سره وه. یزید چې کله پر دې خبر شو له ده څخه یې د هبه کولو غوښتنه وکړه. ده هم ورته ورکړه او بیا د یزید سره وه. عامر بن ربیعه وایي ما ته د دیر د بازار له غنیمت ډېرې وریښمینې جامې چې رومي تصویرونه پکې وو را په برخه شوي وو. په هر جامه کې ډېر ښکلي تصویرونه وو لکه د مریم، عیسی او داسې نور. ما دا جامې یمن ته یوړې، هلته مې بازار ته وړاندې کړې. ډېر ښه قیمت یې درلود. خو زما تره ما ته لیک راولېږی. زه له ابو عبیده سره وم او داسې لیکلي وو ای وراره د دې جامو اکثره برخه ما ته راولېږه ځکه زه ډېر اړ یم. امام واقدي وایي کله چې د مسلمانانو لښکر له ستر غنیمت سره بیرته بریالی راستون شو، حضرت ابو عبیده خلیفه حضرت عمر ته یو لیک واستاوه چې د همدې پرتمینې فتح او ستر غنیمت زیری پکې وو او د حضرت خالد یې ډېر ستاینه پکې کړې وه او هغه وینا یې چې د ده د اطاعت په اړه یې کړې وه پکې لیکلې وه او ډېر خوښي ورڅخه کړې وه. او په دې لیک کې دا غوښتنه هم له امیرالمؤمنین څخه کړې وه چې ته باید دا ولیکې چې ما ته د هرقل یا بیت المقدس ته د تللو په اړه مشوره راکړې. او دا یې هم ورته لیکلي وو چې ځینې مسلمانان شراب خوري. عاصم بن زیب العامیري چې په شام او دمشق کې له رومیانو سره د سیالۍ پر مهال د جنګ برخوالو وایي هغه عرب چې له یمن څخه راغلي وو هغوی شراب څښل او دې کار خوند ورکړ. خو امیر ابو عبیده پر دوی نیوکه وکړه او دا کار یې بد وګڼی. یو عرب چې زما په غالب ګمان سراقه بن عامر به و ویلې ای د مسلمانانو ډلې د شرابو له څښلو ډډه کړئ ځکه دا عقلونه سلبوي، ګناوې زیاتوي او رسول الله د شرابو پر څښونکو او پر اخیستونکو او وړونکو باندې لعنت ویلی دی. ما ته اسامه بن زید اللیثي له زهري هغه له حمید بن عبدالرحمن بن عوف الغفاري څخه حدیث بیان کړ او ویل زه په شام کې له حضرت ابو عبیده سره وم. نوموړي عمر بن خطاب ته یو لیک واستاوه چې د شام د فتحې تر څنګ دا خبره هم پکې لیکل شوې وه چې مسلمانان شراب څښي او د هغه حد لږ بولي. زه مدینې ته راغلم. حضرت عمر مې د محمد صلی الله علیه وسلم په مسجد کې وموند چې څو نفره صحابه هم ورسره ناست وو لکه عثمان، علي او عبدالرحمن بن عوف. کیسې یې سره کولې. ما ده ته لیک ورکړ. نوموړي ولوست او فکر یې پکې وکړ. وروسته عمر په دې اړه له حضرت علي څخه پوښتنه وکړه چې ته په دې اړه څه نظر لرې. حضرت علي وفرمیل سړی چې مست شي سپکې خبرې کوي او چې سپک شو نو افتراوې کوي. وروسته حضرت عمر ورته ولیکل هر څوک چې شراب خوري هغه به 80 دورې وهل کیږي. زما دې په لوی خدای جل جلاله قسم وي، خدای قسم وي ستاسو لپاره تکلیف او خواري ډېرې ښه وه. له تاسو سره دا وړ و چې د خدای جل جلاله د احکامو مو پوره پابندي کړې وای، عبادت مو کولی او خدای جل جلاله ته مو شکر ښکلی وای. که چا دوباره شراب وڅښل بیا یې په دورو ووهه.
امام واقدي وایي کله چې نوموړي ته د حضرت عمر لیک ور ورسېد ویې وایو په مسلمانانو کې نارې کړې پر چا چې د شرابو حد وي هغه دې غاړه ورته کېږدي او خدای ته دې په توبه شي. ډېرو خلکو چې شراب یې څښلي وو داسې وکړل چې ځان یې حتی حاضر او توبه یې وښکله. وروسته ابو عبیده وویل ما انطاکیې ته د تللو قصد کړی او زړه مې ده چې د روم په زړه حمله وکړم، کیدای شي خدای جل جلاله زموږ په لاسونو فتح کړي. مسلمانانو ویل چې چیرته دې خوښه وي ځئ موږ دې تابع یو او د خدای جل جلاله دښمنانو سره به جنګېږو. نوموړي د خپلو ملګرو په خبره ډېر خوښ شو او ویې ویل تاسو تیاری وکړئ، زه مو حلب ته بیایم چې کله هغه فتح کړو بیا به له هغه ځایه انطاکیې ته ځو. مسلمانانو ډېر په بیړه خپل ځانونه تیار کړل او ځان یې سفر ته جمدو کړ. کله چې حضرت ابو عبیده له هغه کار نه وزګاره شو، خالد بن ولید امام ورکړ چې د عقاب په نامو بیرغ واخلي او د لښکر په مخ کې روان شي او بیړنی لښکر ټاکلي ځای ته بوځي. خالد رضی الله تعالی عنه د لښکر په سر کې په داسې حال کې روان شو چې ضرار بن ازور، رافع بن عمیره الطایی، مصعب بن نجیبه الفزاري یې ملګري او نور مسلمانان هم یو بل پسې په ډلو ډلو روان وو. په دمشق کې صفوان بن عامر اسلمي والي کړ او 1500 جنګیالي ورسره پرېښودل. ابو عبیده نور مسلمانان له ځان سره بوتلل او له نوموړي سره د یمن او مغبر خلک هم ملور. حمص د فتح تذکره. امام واقدي وایي ابو عبیده د بقا او لبوي پر لاره ولاړ. کله چې هلته ورسېد خالد بن ولید حمص ته ولېږی او ورته ویې ویل ای ابو سلیمانه د خدای جل جلاله په مرسته او کومک ورکوز شه، د عواصم او قنصرین پر سیمو برید وکړه او تر خپلې ولکې لاندې راوله. زه به علبک ته ځم، کیدای شي خدای جل جلاله د هغه ځای فتح موږ ته میسر کړي. وروسته یې خدای پاماني ورڅخه واخیستله. خالد او ورسره ملګري حمص ته ولاړل او د حضرت ابو عبیده په علبک ته روان شو. کله چې د جوسیه واکمن ته ورغلل هغه ډېرې قیمتي تحفې ورکړې او له مسلمانانو سره یې د یو کال لپاره روغه جوړه وکړه او ورته ویې ویل که مو به علبک فتح کړ زه مو په مخ کې یم، زه ستاسو پر خلاف قدم نه ږدم. حضرت ابو عبیده هم پر 4,000 درهم او 50 جوړو د ورېښمنو باندې روغه جوړه ورسره وکړه. چې کله پرېکړه وشوه ابو عبیده د بعلبک لور ته وکوچېد. له لبوي څخه ډېر لرې نه و تللی چې یو سپېڅلی نجیب سپور اسامه بن زید الطایی په مخ ورغی. ده ورته وویل ای اسامه له کوم ځای څخه راغلی؟ د خپل آس ودراوه. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ته سلام وکړ او ویې ویل زه له مدینې منورې څخه راغلی یم. او ابو عبیده ته یې د عمر رضی الله تعالی عنه لیک ورکړ. نوموړي چې کله لیک پرانست پکې لیکلي ول بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. د خدای جل جلاله د منده عمر امیر المؤمنین للوري و امین الامت ته السلام علیک. زه د لوی خدای جل جلاله حمد او د هغه پر نبی درود وایم او له دې وروسته د خدای جل جلاله پرېکړه او تقدیر څوک نشي بدلولی. څوک چې په لوح محفوظ کې کافر ولیکل شي هغه مسلمانان کیدای نشي. دا ځکه چې جبله بن ابراهیم الغسانی له خپلو تربرو او د قوم له مخورو اشخاصو سره مونږ ته راغی. مونږ یې ډېر ښه تود هرکلی وکړ او دروند وضعیت مو ورسره وکړ. نوموړی زما پر لاس ایمان راوړ. زه ډېر پرې خوښ شوم ځکه چې خدای جل جلاله د اسلام مټ په دوی پیاوړی کړ او مونږ د ده پر تقدیر څخه خبر وو. مونږ د حج په نیت مکې مکرمې ته ولاړو. خدای دې د دې عظمت وساتي. جبله پر کعبه تواب کاوه. د ده لنګ د یو فزاري سړي تر پښو لاندې شو. لنګ یې ایله شو. د فزاري ته وکتل او ورته ویې ویل هلاک شي، تازه د خدای جل جلاله په حرم کې بې پردې کړ. هغه ورته ویل قسم په خدای جل جلاله که به مې دا کار قصدي کړی وي. جبله بن ایهم فزاري په څپېړه وواهه، پوزه یې ورماته کړه او د مخ لوري 4 غاښونه یې ور وایستل. فزاري له ما څخه مرسته وغوښتله. ما نوموړی راوغوښت او ورته ومې ویل څه در پېښه وه چې یو مسلمان ورور دی په داسې ډول وواهه چې پوزه دې ورماته او 4 غاښونه دې ور وایستل. جبله وویل دی زما پر لنګ راوخوت. هغه یې خلاص کړ. قسم په خدای که د دې بیتې د حرمت خبره نه وای واژومې. ما ورته ویل تا په خپل جرم اقرار وکړ، اوس به یا دی عفو درته کوي او یا به د ده قصاص در څخه اخلو. ده وویل آیا له ما هم قصاص اخیستل کېږي؟ زه یو بادشاه او دی د کوڅې یو عادي وګړی دی. ما ورته ویل اسلام تا او ده ته په یوه سترګه ګوري. تر د ده یوازې په تقوا بهتره کېدی شي او بس. ده وویل تر سبا وخت نشئ راکولی، بیا به سبا
قصاص ته حاضر شم. ما فزاري شخص ته وویل تر سبا وخت ورکوې که څنګه؟ هغه وویل هو چې کله شپه شوه. دی له خپلو تربرو سره یو ځای بیرته شام ته تللی او له سرکښو سپرو سره یو ځای شوی. زه امید لرم چې خدای جل جلاله به مو پرده بریالي کړي. حمص ته ولاړ شه او تر هغه مه تېرېږه که د حمص اوسېدونکو سوله وغوښته ورسره ویې کړه او که یې انکار وکړ جګړه ورسره وکړه. انطاکیې ته خپل څارګري ولېږه او له عربو نصرانیانو سره ډېر پام کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وعلى جمیع المؤمنین. امام واقدي وایي کله چې ابو عبیده په خفیه ډول یو ځل لیک ولوست د دوهم ځل لپاره یې په زوره ولوست او وروسته د حمص پر لور روان شو. ښه تر ده وړاندې خالد بن ولید د اسلامي لښکر درېیمه برخه هلته رسولې وه. نوموړي حمص ته د هجرت په 14 کال د شوال په میاشت کې د جمعې په ورځ ولاړ. د حمص والي د لقطیان په نامه یو رومي جنرال و چې هرقل ټاکلی و او د خالد او د ده ملګرو تر ورسېدلو وړاندې مړ شوی و. مشرکان په خپله لویه کنیسه کې سر راغونډ شول او د دوی یو مخور شخص وویل د هرقل ملګری مړ شو. ملک په دې عربو خبره نه دی، پر موږ مسل شوي او موږ هم وړاندې د دوی پر هکله فکر نه کوو او دا مو ویل چې موږ ته نه راځي. خو دوی جوسیه او بعلبک فتح کړل او راغلل. اوس که غواړئ چې له دوی سره جګړه وکړئ ته یې مرستندوی ځواک او والي راولېږي نو عرب د بادشاه یو عسکر هم نه پرېږدي چې تاسو ته راورسېږي او له بل پلوه تاسو سره دومره ذخیره هم نشته چې د کلابندۍ په شپو کې کفایت وکړي. دوی ورته وویل ای سرداره ستا څه رایه ده؟ ده ورته وویل تاسو له دوی سره پر هغه څه سوله وکړئ چې دوی یې غواړي او ورته ووایاست چې تاسو حلب او قنسرین فتح کړئ. موږ بیا هم ستاسو پر وړاندې قرار لرو. کله چې دوی له موږ څخه اړخ بدل کړي او بل لور ته متوجه شي موږ به بادشاه ته خبر ورکړو چې زموږ مرستې ته ښه زبر ځواک راولېږي. د ده د خوښې والي راته مقرر کړي او موږ ته د ضرورت وړ ټول خوراکي توکي راولېږي. له هغه وروسته به جګړه ورسره وکړو. قوم د ده رایه غوره کړه او ویې ویل تا موږ ته ښه تدبیر وکړ. هغه مخور شخص حضرت ابو عبیده ته خپل یو معتمد او منل شوی شخص چې جالسیق نومیده ولېږئ تر څو سولهنامه ورسره ولیکي. جالسیق حضرت ابو عبیده ته ورغی او د سولې په اړه یې د خپل قوم په استازیتوب خبرې اترې ورسره وکړې او ترې ویې غوښتل چې مسلمانان خپل مخ د حلب قنصرین عواصم او انطاکیې لور ته واړوي او ابو عبیده دا خبره ومنله او د حمص له خلکو سره پر 100 دینارو او 200 ورېښمنو جامو باندې سوله وکړه او رومیانو ته یې د بشپړ کال سوله لیک ورکړ چې اول یې ذوالقاعده او اخر یې د شوال میاشت د هجرت 14 کالو. راوي وایي کله چې سوله وشوه د حمص د بازار خلک د مسلمانانو لښکر ته ورغلل. له هغوی سره یې سوداګري وکړه. د حمص خلکو د عربو میړانه ولیده او ښه ډېره ګټه ورڅخه ترلاسه کړه. د خالد بن ولید د سریې ذکر. امام واقدي وایي ابو عبیده حضرت خالد رضی الله تعالی عنه راوغوښت. 4 تنه سپانه مجاهدین یې په لاس ورکړل چې د لخم، جذام، طی، نبهان، کهلان، سنس او خولان قبیلو وګړي وو. نوموړي خالد ته ویل ای ابو سلیمان دا لښکر سره بوځه معریته ته او معریته ته نږدې حلب ته هلته پر عواصم نومي ښار برید وکړه او چې د دې ښارونو له فتحې وزګار شوې بیرته راوګرځه. خپل جاسوسان پر کار وګوماره او وګوره چې د دښمن مرستندویان شته او که نه. حضرت خالد د امر ته غاړه کېښوده. بیرغ یې واخیست. تر لښکر مخ ته شو او دا شعرونه یې ویل چې معنا یې دا ده زما دې د خدای جل جلاله په ذات قسم می ما د اسلام بیرغ په لاس کې واخیست او ما د ده راپورته کول زړه له تله قبول کړي ځکه زه د بني مخزوم قبیلې سردار او د احمد کریم صلی الله علیه وسلم صحابي یم. زه د خواشینۍ زمري په ډول ځم. ای خدای جل جلاله ته له رومیانو سره د جګړې توفیق راکړې. امام واقدي وایي خالد بن ولید شیرزه ته ولاړ او پر نهر مقلوب یې واړول. مصعب بن محارب الیشکري یې راوغوښت. 500 عسکر په لاس ورکړل او امر یې ورته وکړ چې پر عواصم او قنسرین برید وکړي. خالد پخپله کفرتاب، مرا او دیر سمعان ته ولاړ. د مسلمانانو آسونه یې او کیڼ لور ته په کلیو او بانډو کې وویشل. غنیمتونه او بندیان یې ونیول. خالد ته یې راوستی. نوموړي هغه ابو عبیده ته بوتلل. نوموړي چې خالد او ورسره بندیانو او غنیمتونو ته وکړ ډېر خوښ شو. خو چې د خالد شال ورته یې وکتل یو ستر لښکر په نظر ورغی چې د تکبیر او تحلیل چیغې وهلې. ابو عبیده وویل ای ابو سلیمان دا څوک دی؟ د اصحابانو د ایمان داستان د 20 برخې محترم اوریدونکو دا وه د موږ نننۍ برخه. تر به مو په الله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.